Assalamu alaikum friends, welcome back. I hope everyone is good. Today in this video I'm going to discuss a grammar lesson has, have and have to and has to. په دې ویډیو کې به نن زه یو ګرامري موضوع ویم مثالونه به پکې هم ویم او دوه موضوع دي ګرامري د دواړو ترمنځ به فرق هم ویم دواړه ښکاري یو شی لږ فرق پکې دی خو د هغې فرق به هم وایو مثالونه به هم وایو او د هغې استعمال چې کوم ځای کې استعمالیږي هغه به پکې هم وایو نو ویډیو تر پایه وګوره تر څو تاسو په فرق باندې پوه شئ او د استعمال ځایونو کې هم پوه شئ چې څنګه استعمالیږي د ګرامر موضوعګانې دي have has اول او دویمي have to has to د دواړه که پام وکړئ یو بل ته شکل کې یو شی دي یو بل ته ورته دي زیاتره وخت پکې خلک غلطیږي تر ډیر وخت پورې زه خپله پکې غلطیدم چې د دې استعمال کم ځای کې دی نو نن به موږ دواړه وایو او فرق به هم وایو ټول نه وړاندې به موږ have has وایو have has چې دی اکثره موږ د دې دپاره کاروو چې ما سره یو شی دی to possess or own something یعنی چې یو شي ملکیت وښیي چې دا شی دا څیز زما دی صحیح ده یا ما سره شته ملکیت ښیي لنډه خبره دا چې ملکیت درته ښیي لکه څنګه has به موږ کم ضمیرونو سره کارو he چې دی یو ضمیر دی هغه د الک دپاره استعمالیږي she د ښځې یا د جلۍ دپاره استعمالیږي هغه it د بیجانه شي دپاره یا د یو څیز دپاره استعمالیږي it دا هم سینګولر دی یعنی مفرد دی او دلته بل سینګولر یعنی یو سینګل وی یو ته سینګولر یعنی مفرد یو صحیح شو ځان ته نو که یو نوم هم ورسره ذکر شي هغې دپاره هم has کاریږي یعنی he she it او سینګولر یعنی یو نوم سره موږ has کارولی شو چې دا موږ ته ظاهره کړي چې یو څیز زموږ دی لکه مثال she dash a doll نو موږ چې ویل شي سره هم has استعمالیږي she has a doll هغه یو ګوډۍ لري هغه څه وښودل ته موږ ته ملکیت یې وښودلو د جلۍ یا د ښځې سره څه دی ګوډۍ ده دا د چا ده دا د دې she یعنې د دې ښځې ده she has a doll هغه یو ګوډۍ لري دا د دې ملکیت یې وښودو که نه نو have او has موږ د دې دپاره کارو چې د یو څیز ملکیت وښیي چې دا د چا دی یا چا سره دی he has a car هغه یو موټر لري he سره هم has وکار شو او څه شی وښودو د موټر ملکیت یې وښودو چې دا چا سره دی او د چا دی Ali has a new cell phone علي نوی موبایل لري د دې موبایل ملکیت یې موږ ته وښودو چې دا د علي دی د دې هلک دی یعنې سینګولر دا نوم موږ هم دلته استعمال کو It has a good taste it یعنی دا ډېر ښه ذایقه لري څه شی وښودو it یعنی دا ظاهره خبره ده چې ذایقه لري نو دا به یو خوراکي نو it has good taste دا ښه ذایقه لري یعنی د پخلي ملکیت یې وښودو پخلی څه لري ذایقه لري ښه ذایقه د څه شي ده د پخلي ده یعنی د ترکاري ده چې ځکه دا دلته صفت وشو it has good taste ښه ذایقه لري نو پخلی یې یاد کړلو یا یو بل څه شي کوم کافي وي یا یو بل شی د خوراک نو ذایقه یې ښه ده نو دا موږ ته راښیي چې دا ذایقه د څه شي ده دا د دې خوراک ده اوم پېژندلو چې has سینګولر سره استعمالیږي ضمیرونو سره پرناونس سره یعنی he she it او سینګولر یعنی یو نوم سره اوس راځو نور مثالونه هم د has سره تړلي وایو تر څو لږ ډیپلی او واضحه پې پوه شو فواد has nice shoes فواد ښایسته بوټان لري فواد څه شی دی سینګولر نوم دی موږ ویلو سینګولر نوم سره به has استعمالو has هم استعمال کړو nice shoes ښایسته بوټان لري نو شوز ملکیت یې وښودو چې دا فواد دی مالک یې فواد دی She has house in Dubai هغه په دوبۍ کې کور لري she has a house in Dubai هغه په دوبۍ کې کور لري دا کور د چا دی د she یعنې د دې ښځې یا د دې جلۍ دی Sarah has a ring سارا یو ګوتمه لري رینګ ویل کېږي انګوټي ګوتمه چې اکثره خلک یې په ګوتو کوي دا ملکیت یې وښودو چې یعنې دا ګوتمه د چا ده د سارا ده د دې جلۍ ده He has a bicycle هغه بایسکل لري
هغه بایسیکل لري. he سره هم has استعمال شو. Ali has a very big room. Ali has very big room. Ali ډیره غټه کوټه لري. Ali ډیر غټ روم لري، یعنی ډیر غټ کوټه ده. صحیح ده، دا چا ده؟ دی الک ده. I like flowers. I like flowers. It has a very nice color. I like flowers. زما ګلونه خوښیږي. It has a very nice color. هغه ډیر ښایسته رنگ لري. It موږ استعمال کو او د سره has راغې او د څه شو خودلو very nice color. هغه ډیر ښایسته ګلان لري، یعنی رنگ لري، وبخښئ ښایسته رنگ لري. نو دا رنگ د څه شي دی؟ د ګلاب دی. نو څه شو خودو it has a very nice color. دا ډیر ښایسته رنگ لري. نو رنگ د څه شي دی؟ رنگ د ګلاب دی یا د ګلونو دی. او واقعا ګلونه ښایسته رنگ لري. نو د څه شو کړلو؟ ملکیت یې خودو چې دا رنگ د چا دی؟ د ګلونو دی. منګه ویلي چې has چې دی د مفرد ضمیرونو سره یا سینګولر ناون یعنی مفرد نوم سره کاریږي، چې هغه he she it او یو نوم چې دی چې هر نوم یې هغې سره استعمالیږي. نو دلته چې دی موږ have وایو، have چې دی د جمع سره کاریږي یا پلورل چې ورته وایي جمع مثبت. نو څه شی دی؟ I زه I سره چې دی have استعمالیږي I. we موږ زما په شمول ما سره چې کوم بل کس ناست یا نور کسان ناست we هم have ورد سره استعمالیږي. you ته یا تاسې دوه ته پر استعمالیږي. دې کې هم have راځي، سره هم have راځي. they دوی یا هغوی دې سره هم have استعمالیږي. plural دوه نمونه چې دوه نمونه یو نه دوه نمونه دې سره هم have استعمالیږي. لکه مثال I have a car. I have a car. ما سره یو موټر دی. ما سره یو موټر دی. دی هم ملکیت خودلو. څه شی خودو؟ ملکیت، یعنی چې دا سیز د چا دی؟ دا موټر د چا دی؟ خودو دا زما دی. I have a car. زه موټر لرم. ما ویلو کنه have has چې دی د ملکیت ظاهرول لپاره استعمالیږي، چې صرف have has وي. نور ځینو کې هم استعمالیږي خو هغه به ټنسونو کې زمانو کې استعمالیږي. فی الحال موږ د have has ملکیت وایو، یعنی چې دا ظاهره کی. we have meeting tonight. we have meeting tonight. منګ ملاقات لرو نن شپه. اکثر دفترونو کې میټینګ کیږي، نو زی یو بل سره د بزنس په اړه خبرې کوي، ملاقات کوي، یعنی میټینګ کوي. همدغه شان we have meeting tonight. موږ نن ملاقات لرو. دا ملاقات د چا دی؟ زمونږ دی. موږ یې اونرشپ لرو، موږ یې ملکیت لرو. you have umbrella. you have umbrella. you تا سره امبریلا یعنی چتری ده. you have umbrella تا سره چتری ده. دا چتری ده چا ده؟ ده you یعنی ستا ده. they have dog at home. they have dog at home. دوی په کور کې سپی لري. دوی په کور کې سپی لري. at home په کور کې. دوی سپی لري په کور کې. دا سپی د چا؟ د هغوی یا د دوی دی. Ali and Sarah. ما ویل کنه چې دوه نمونه راشي هغې سره هم have استعمالیږي. Ali and Sarah have computer. Ali and Sarah have computer. Ali او سارا کمپیوټر لري. ملکیت د کمپیوټر د چا شو؟ د دې دواړو شو. د علي او د سارا شو. نو راځو نور مثالونه هم وایو. we have kids. we have kids. موږ ماشومان لرو. موږ ماشومان لرو. ماشومان د چا دي؟ زموږ دي. I have an English book. I have an English book. زه یو انګلیش کتاب لرم. زه یو انګلیش کتاب لرم. زه یعنی زما کتاب. They have a huge garden. They have a huge garden. هغوی ډېر غټ باغ لري. هغوی ډېر غټ باغ لري. huge وی ډېر غټ ته. یو وی big، یو وی huge. huge ډېر غټ ته وي. garden باغچه یا باغ. دا باغچه چا د دوی ده یا د هغوی ده. You have nice hair. You have nice hair. ته ښایسته ویښته لري. You have nice hair. ته ښایسته ویښته لري. Sarah and Sana have dresses. Sarah and Sana have dresses. Sarah او Sana لباسونه لري. dresses لباسونه لري. کپړې لري. جامې یعنی هغوی لري. د چا دي؟ د دې دواړو جنکیانو دي. اوس به د have has دواړو مکس مثالونه وایو، بیا به موږ بل ټاپک ته ورځو، هغه have to او has to ته، چې تر څو لږ نور هم پوه شو. She has long nails.
She has long nails. هغه اوږده نوکان لري. هغه اوږده نوکان لري. نوکان د چای د هغې دي. We have a black car. We have black car. موږ تور موټر لرو. He has expensive pen. He has expensive pen. هغه قیمتي قلم لري. They have money. They have money. دوی پیسې لري. I have one brother. I have one brother. زه یو ورور لرم. You have dirty mind. You have dirty mind. ته ګنده ذهن لري. اکثره خلک منفي سوچ کوي نو ته ورته وایي چې you have dirty mind. ستا ډېر ګنده ذهن دی. اکثره دوستان یو بل سره دا خبرې کوي. اوس به موږ د have has منفي جملې وایو چې منفي کوو نو سره رقم یې کوو. لنډ به درته ووایم چې پوه شئ پې. موږ چې دی د I have money زه پیسې لرم نو چې دا منفي کې څنګه به کې don't به ورسره کې. د I we you دی نه بعد به don't یو ځای کې ورسره نو باقي جمله ورسره شي منفي به شي. I don't have money. څه شی مې کو don't مې منځ کې راو د have او د subject منځ کې مې have راو don't راوستو بخی نو څه شی شو منفي شو جمله. I don't have money زه پیسې نه لرم. We don't have house. We don't have house. من کور نه لرو. من کور نه لرو. don't یعنی نه. do not یا don't. You do not have a car. You don't have a car. یا don't یا do not. You don't have car. ته موټر نه لري. They don't have time. They don't have time. دوی وخت نه لري. نو پوه شوئ چې څه شی به کوو منفي سره موږ don't یو ځای کوو یا do not. I don't, they don't, we don't, فلانکې او فلانکې don't یعنی دوه نومونه چې هم راشي don't به ورسره استعمالوو. د ویډیو اول سر کې ذکر مې کړه چې کله ته he she راشي یا it یو نوم راشي نو ته به ورسره has لګې. څه شی به لګې has به لګې. خو دلته قصه لږه تبدیلیږي. هغه څنګه چې کله موږ دا جمله منفي ته اړو خاص کر د he she it یا یو نوم والا موږ منفي ته اړو نو هغه به څنګه کوو doesn't به لګو. doesn't به لګو خو د doesn't نه وروسته موږ has نه لګو. نه دا ګرامر د لحاظه غلط راځي. has به نه لګو. دا doesn't نه بعد به موږ have لګو. حالانکه موږ چې دی he she it یعنی یو نوم سره چې دی موږ دغه لګولو has لګولو نو دلته چې کله ته دا منفي کې نو دلته به لګې doesn't او بیا به ورسره لګې have. doesn't have. لکه مثال she doesn't have long hair. She doesn't have long hair. هغه اوږده ویښته نه لري. څه شو منفي شوی. She doesn't have long hair. هغه اوږده ویښته نه لري. موږ څه وکړو doesn't نه بعد موږ have ولګولو. موږ داسې نشو کولی چې موږ ولګو she doesn't has long hair. نه دا غلط دی. He doesn't have friends. دویم he doesn't have friends. هغه ملګري نه لري. he سره هم doesn't ولګید doesn't نه بعد have ولګید not has نه have. هغه ملګري نه لري. Ali doesn't have a cat. Ali doesn't have a cat. Ali پیشو نه لري. have او has خو شو چې موږ ته ملکیت راخی. صحیح ده چې یو څیز زما دی. اوس have to او has to هغه have has ساده ده have to او has to دی. دا موږ ته څه راخی؟ دا موږ ته راخی obligation ذمہ داری چې زما ذمہ داری څه شی ده؟ زما ذمہ واری څه شی ده؟ چې زه څه شی باید وکم فلان کې څه شی وکي هغه څه شی وکي. ان تاسو درخی چې ته باید د څه وکي تا ته پکار ده چې ته دا کار وکي. آلته موږ څه شی استعمالو have to او has to. اوس راځو has to وایو. He has to drive a car. د مثال نه وړاندې به دا ویم چې دا هم د هماغه مثال غوندې دی. لکه he she it او یو نوم سره چې دی has to استعمالیږي. لکه څنګه چې موږ هلته has استعمالو دلته has to استعمالیږي. he she it سره has استعمالیږي. امید کوم چې په هغې پوه شوي ځکه چې دلته دوباره د ایکسپلین کولو ضرورت بني تاسو ته. نو راځئ اوس مثال ته. He has to drive a car. He has to drive a car. هغه باید موټر وچلوي. هغه باید یعنی هغې له پکار دی. باید یعنی هغې له پکار دی چې موټر وچلوي. دلته موږ ته څه شی وښودو؟ ذمه واري موږ ته وښوده. زموږ ذمه داري موږ ته وښودله چې موږ څه شی وکړو دا
هغه باید خپل موټر وچلی، هغه ته خپل ذمہواری وښودله. he has to drive a car. he سره موږ has to ولګولو. drive a car یعنی موټر وچلی. موټر ولې وچلی؟ د چې ذمہداري د چا؟ د هغه الک. she has to go now. she has to go now. هغه باید اوس لاړه شي یا هغې له پکار دی چې اوس لاړه شي. یو کار د پاره لیږي ورته چې ته لاړه شه. داسې شی شو، دا ذمہواری شو، هغې ته یې وښودله چې ته ذمہواری دې واخله، یعنی دا ستا ذمہواری ده. باید موږ هر چاته دا کار دا جمله دې وخت استعمالو چې موږ ورته وایو چې تا له پکار چې داسې وکړي، تا له پکار چې ته کار وکړي، تا له پکار ته سبق ووایې. صحیح ده؟ داسې شی شو، موږ ذمہواری انسان ته ور په ګوته کوو. نو دا has to have to د همدې دپاره استعمالیږي. فواد has to wait. فواد has to wait. فواد باید انتظار وکړي. فواد له پکار دی چې انتظار وکړي. یو ځای کې ناست دی، یعنی دا ستا ذمہواري ده، لږ صبر وکړه، انتظار وکړه، لږ ویټ وکړه. Sarah has to cook. Sarah has to cook. سارا باید پخلی وکړي. هغه باید پخلی وکړي، یعنی کوکینګ وکړي، اشپزي وکړي. څه شی شو؟ هغې ته خپل ذمہواري ور په ګوته کړه چې ته باید کار وکړي. صحیح شو؟ انشاءالله چې په has to به پوه شوي یې. has to خو شو، اوس چې دی have to. لکه اول سر کې چې موږ ویلو have سره کم ضمیرونه استعمالیدی شي؟ I, we, you, they یا دوه نومونه. موږ تیر ځل ویلو که نه چې have سره استعمالیږي. همدغه شان دلته هم have to سره I, we, you, they او یا دوه نومونه استعمالیږي، یعنی جمع. صحیح ده؟ دوه نومونه زیات هم استعمالیدلی شي، یعنی جمع استعمالیږي ورسره. مثال I have to sleep now. I have to sleep now. زه باید اوس ویده شم. زه باید اوس ویده شم. We have to tell him. We have to tell him. موږ باید هغې له ووایو. موږ له پکار ده چې هغې له ووایو. ذمہواری راځي پې. ذمہواری یعنی مطلب دا دی چې هغه کار باید وشي. ذمہواری دا مطلب نه چې صرف د کار ذمہواری په انسان باندې ورچول کېږي، نه. یعنی مطلب یې دا دی چې د هغې هغه کار دا په کار ده چې دا کار وکړي. دې له پکار ده چې هغې له یا دې له پکار ده چې دا کار وکړي. دې دپاره استعمالیږي. They have to come here. They have to come here. هغوی باید دلته راشي. هغې له پکار ده چې دلته راشي. Ali and Fawad have to pay. Ali and Fawad have to pay. Ali او فواد باید پیسې ورکړي. pay ویل کېږي پیسو ته، ورکولو ته. پیسې ورکول pay. Ali او فواد باید پیسې ورکړي. You have to run fast. You have to run fast. ته باید تیزه منډه ووهې. ته باید تیزه منډه ووهې. صحیح شو؟ ښه دوستانو، دا وي زموږ دوه ګرامري موضوعګانې. امید کوم تاسو پوه شوي. ویډیو لږ اوږده شوله، خو لږ واضح ترین مې پې پوهولی، ځکه چې بعض دوستان دي هغوی بیخي نه پوهېږي. نو زه به پې یو بیا لنډ نظر واچم. has have یعنی have has چې دی د هغې دپاره استعمالیږي چې اونرشپ وښیي، ملکیت وښیي. او have to او has to دې دپاره استعمالیږي چې یو کار یو چاته ذمہواري وښیي، ذمہداري وښیي چې دا کار باید یا په کار ده چې دا کار وشي. صحیح شو دوستانو؟ دا مثالونه هسې چې سره مې ویلو، که تاسو پې پوه شوي نه دویم ځل ویډیو وګورئ، انشاءالله ډېر کلیر او واضح به پې پوه شئ. نو دا وه د نن ورځې ویډیو، او امید کوم تاسو ورته لږه ډېره ګټه پورته کړې وي، او د ویډیو کتل نه هم ډېره مننه.